السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د دریم پړاو دریم لوست ته ښه راغلاست. هیله کوو چې د دریم لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کوي. اول، ب د انګلیسي د کوم توري معادل ده؟ دوهم، پ د انګلیسي د کوم توري معادل ده؟ هیله د خپل نوي درس ته ښه متوجه سئ او په دا دوهم لوست کې د درو نورو تورو ت، ټ او س معادل توري درته وړاندې کوو. په پیل کې به ت ته راسو چې په پښتو حروفو د ت نوم دغه ډول لیکل کیږي، ت، او غږ یې د انګلیسي ژبې د ټي په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د ت نوم داسې لیکل کیږي، ت. اوس د ت توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای درته وړاندې کوو او هیله ده چې تاسې هم راسره تکرار کړئ. تبسم په انګلیسي داسې لیکل کیږي، تبسم، او د تبسم انګلیسي معنا ده سمایل. توت په انګلیسي داسې لیکل کیږي، توت، او د توت انګلیسي معنا ده ملبری. تخته په انګلیسي داسې لیکل کیږي، تخته، او د تخته انګلیسي معنا ده بورډ. د دا لوست دوهم توری ټ ده چې په پښتو حروفو د ټ نوم دغه ډول لیکل کیږي، ټ. غږ یې د انګلیسي ژبې د ټي په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د ټ نوم داسې لیکل کیږي، ټ. اوس د ټ توری په درو لغاتو کې درته وړاندې کیږي د انګلیسي معناګانو سره او هیله کوو چې راسره تکرار یې کړئ. ټاټ په انګلیسي حروفو داسې لیکل کیږي، ټاټ، او د ټاټ انګلیسي معنا ده ټرپالن. ټپ په انګلیسي حروفو داسې لیکل کیږي، ټپ، او د ټپ انګلیسي معنا ده وونډ. ټول په انګلیسي حروفو داسې لیکل کیږي، ټول، او د ټول انګلیسي معنا ده آل. د دا لوست دریم توری س ده چې په پښتو حروفو د س نوم دغه ډول لیکل کیږي، س، چې غږ یې د انګلیسي ژبې د سی یا اس په تورو تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د س نوم داسې لیکل کیږي، س. اوس د س توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای درته وړاندې کیږي او هیله کوو چې تاسې هم راسره تکرار کړئ. ثابت په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ثابت، او د ثابت انګلیسي معنا ده سټیبل. ثانیه په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ثانیه، او د ثانیه انګلیسي معنا ده سیکنډ. ثواب په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ثواب، ثواب انګلیسي معنا ده ریوارډ. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر څلورم لوست پورې تاسو د خپلو ملګرو سره داسې لغاتونه پیدا او په کمنټ کې راته ولیکئ چې ت، ټ او س پکښې راغلي وي. خوشحاله ژوند ولرئ. الله مو مل شه.